کنځلې شوې ده. ما څه ګناه کړله؟ ما ته زما ګناه راوښیه. ما څه ګناه کړله؟ پرون د پیغمبر د منبر نه زما مور کنځلې شو ده. ولې کنځلې شو ده؟ ما را پښتونخوا د امن سوال کړی. ما خو نه د مولا ښځه کنځل وه، ما خو نه د مولا مور کنځل وه، ما خو نه د مولا لور کنځل وه، ما خو نه د مولا ذات یاد کړی. ما ورته ساده سیمپل خبره، سیمپل تپوس مې ته کړی. مولایان په جذباتو کې راغلي دي، په جذباتو کې انشاءالله. دا مې راته قسم خوړل دی، قسم. دا مې راته قسم خوړل دی انشاءالله را خیره سا چې دا سر مې سلامتي که نه. مولا نوره دې رانه د مکر مسله خرڅه نه کړه په نغدو روپو. مولا نوره دې رانه د مکر مسله په نغدو روپو باندې خرڅه نه کړه، او نه به رانه خرڅه کړي نوره انشاءالله. نه به رانه خرڅه کړي او نه رانه نوره خرڅولی شي. چې په کم ژبه، چې په کم طاقت، په کم قوت او په څه راله راځي راله راشه. خو انشاءالله دا سر صرف خدای ته ټیټېږي، صرف خدای ته. مولا نه به تا ته ټیټ شي او پوجي نه به تا ته ټیټ شي انشاءالله. او دوران دی، خدای به دله تیر کي. دا خاوره ده، یو وخت به راشي، نه به یو، مړه به یو. مرګ هسې یو ځل دی مړه. یو سړی به زندګي د لګانو د مرګ نه یارېږئ، د مرګ نه یارېږئ، حق خبره نشئ کولی. د مرګ نه یارېږئ، حق خبره نشئ کولی. د مرګ نه یارېږئ، حق خبره نشئ کولی. ته به 10 کاله ژوند تېرې، ته به 20 کاله ژوند تېرې، ته به 30 کاله ژوند تېرې، ته به 50 کاله ژوند تېرې. تا 100 کاله ژوند تېر که د غلامۍ د تېر که ستا ژوند څه معنی؟ تا ټول عمر په پردي ملک کې مزدوري وکړه، ستا ژوند څه معنی؟ ستا خور سرتوره شوه، ستا ژوند څه معنی؟ ستا مور سرتوره شوه، ستا ژوند څه معنی؟ ستا ښځه کوینتون کوي، تا ته 3-4 کاله هلته په کور کې ناستې، ته دلته په مسافرۍ کې ناستې، ستا ژوند څه معنی؟ دا خو پرېږدئ دا کلمه ایسته او چېرته کوپر طرف ته لاړ شئ، کنه دا کلمه خو قرآن هم دا وایي، الله تعالی هم دا وایي، پیغمبر علیه السلام دا ویل چې دا کلمه د ازادۍ دعوت ورکوي. نو مولوي صاحب تا دا کلمه په دروغه باندې ویل ده، ته خدای پورې ملنډې کې، ته د خدای په دین پورې ملنډې کې. دا ما ته ما اتېره ورځ ویډیو کړوه چې د دې مولوي صاحب د ګاډي خرچه. زه ډېر یو غریب سړی یم، چې یو پښتنو د باړې په پښتنو، د اورګزو په پښتنو، د کرک په پښتنو، د بنو په پښتنو، د وزیرستان په پښتنو د مولوي صاحب وګرځي. اول ته وګورئ چې څو خویندې کونډې ناستې دي. په هر کور کې به 2 او 3 کونډې ناستې، یې به که نه به ناستې. په افغانستان کې چې کومې پښتنې کونډې ناستې دي، دا هم د دې مولا د لاسه ناستې دي. که دې مولا پیتوه نه وی ورکړی که نه، دیو دلته امریکې لاډې نه وی ورکړی، نن به پښتونخوا هر کال د عالمي جنګونو اډه ده. خدای خبر چې د دې لایو نه پس به بیا څومره دمکیانې را رواني. نه یارېږم ستاسو د دمکیانو نه، مړه ځئ کور عمران شاه. ما ته پته ده ډېر مشکلات به هم راته راځي، ډېرې مسلې به هم راته راځي. خو د غریب سړي یو پروس کال په 2022 کې مې د عمران خان په وجه دا ټول را ایثار کړي. لاړه ولته رانه کور سرکاري کوي. نن هغه کور ما ته په 3 کروڑه روپۍ هم څوک نه راکوي. په 3 کروڑه روپۍ اره دې خلکو د لاسه زمانه لاړه. په شرینګل کې را باندې پایار وکړو، په واړی کې را باندې پایار وکړو چې د یو تحصیل نه براوتم نو په بل تحصیل به ورننوتم، چې د بل تحصیل نه براوتم په بل تحصیل به ورننوتم.
ولې چې دا ذهني ټارچر شي چې دا د خپلې خبرې پرېږدي چې دا د خپلې خبرې پرېږدي او مال الله به مې د دې ملک بار کې دا سوخ دی را به زه ستاسو نه وباسم دا سوخ دی زه به ستاسو نه دا وباسم او شکر دی ته مې ویستې د دې نه پس چې څه ظلم کوئ وایي کې ما خپل غږ دنیا ته رسولی دی ما خپل خلک پوهه کړي دي ما پښتانه پوهه کړي دي ما د هر پښتون غوږ ته دا خبره رسولې چې پښتونه ته چا برباد کړی ته دقه خلکو برباد کړی دقه یې دقه مالا چا سره راکړه مالا څوک سره راکوي مالا د پی ټی آی حکومت سره راکړه مالا بل حکومت سره راکړه مالا بل څه حکومت سره راکړه خپله حق خبره ده بغیر څه لالچ یې کوم نن یم کوم او سبا یم کوم او 10 کاله پس یم کوم چې ژوندی یم او انشاءالله که الله تعالی راله نه دی که الله تعالی راله ژوند راکړه که نه 10 کاله پس به 10 کاله پس 15 کاله پس 20 کاله پس به دیر حکمرانی د دې هلک په لاس کې نوی نسل به رالوی شي دا زاړه به ټول ختم شي دا دلګان دا کم چې نوجوانان مخې ته نه پرېږدي او نوجوانانو نه او تعلیم یافته خلکو له مخه نه ورکوي دا زاړه به ټول مړه شي او د نوي ځوانانو دور به انشاءالله او وروره رهبر به سالاري او بیا زه ګورم چې زما خاورې ته څوک به د امني راوړي بیا ګورم زما خاورې ته څوک بم بارود راوړي دې وخت کې بېوسه یو په دې وخت کې لاچاره یو د خبرې علاوه هېڅ وس نه رسي د خبرې نه علاوه هېڅ وس نه رسي دقه م وس دی لا څه چې درته ناست یم او دا خبرې درته کوم په مونږ کې ښه خلک هم شته د پیسهداره خلک هم شته زورور خلک هم شته پرونه تېره ورځ راجا امیر زمان